بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه ساجد محمود خان. پروګرام د نن سوال سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. غږ دی د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان. ګران اوریدونکو، زموږ نننی پروګرام د سوشیالوجي حواله سره دی چې په اردو کې ورته عمرانیات وایي. په دې موضوع باندې اکثر موږ کتلی وي چې ډیر زیات بحث مباحثه کیږي او د معاشره په ډیرو اړخو باندې خبرې کیږي. خو دې لپاره ضروري ده چې تاسو سره بنیادی علم وي او تاسو ته پته وي چې عمرانیات یا سوشیالوجي وایي څه د معاشرې مختلف اړخونه څه دي. نو زموږ نننی پروګرام زموږ کشر احسان الله زریان ریکارډ کړی دی دوه طالب علمانو سره چې هغوی په قائد اعظم یونیورسټۍ کې د ریسرچ سټوډنټ دي. نو ګران اورېدونکو، زه به غواړم دا چې تاسو هغه پروګرام واورئ او هغې حوالې سره موږ ته خپل فیډبیک هم راکړئ. اول خو زه راحت صاحب تاسو ته او محترم سید عطاالله شاه صاحب تاسو ته هرکلی وایم، په خیر راغلی درته وایم چې تاسو راغلی او زموږ د پروګرام ته ښکلا ور وبخله. زه غواړم چې تاسو زموږ د اوریدونکو سره خپل تعارف وکړئ. نو عطاالله شاه صاحب تاسو نه شروع کوو، اوریدونکو سره خپل تعارف وکړئ، ستاسو نوم دارنځای زیږی، ستاسو تعلیم حوالې سره اوریدونکي چې د هغوی خبر شي. زما نوم سید عطاالله شاه دی او تعلق چې کوم دی زموږ د نسبت سره دی او دلته مردان کې پاتې کېږي او دلته کې مردان کې د راتګ وجه زموږ دا ده چې کوم دی زما والد صاحب دلته کې مدرسه کې ټیچینګ کوي، ورسره چې کوم دی امام دی بړچم کې. نو د هغې د وجې نه چې کوم دی دلته کې موږ را شفټ شو، دلته کې اوس مردان کې موږ پرماننټلی سیټل شوي. صحیح ده جی. ډېره زیاته مننه. او تعلیم حوالې سره تعلیم خو ما میټریک د ګورنمنټ سینټینیل ماډل سکول نه کړی دی، ورسره ما FSc بیا چې کوم دی د آنسی ډیگری کالج مردان نه کړی دی او بیا مې BS په سوشیالوجي کې عبدالعلی خان یونیورسيټي مردان نه کړی دی او MPhil لپاره بیا قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد ته لاړم او دې وخت کې چې کوم دی زما د لومبي سمستر زده کړه چې کوم دی د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد نه شروع دی. ډېره زیاته مننه او بیا ستاسو مننه کوو چې تاسو راغلی زموږ دې پروګرام ته ښکلا ور وبهله. زه تاسو نه همدغه امید ساتم چې انشاءالله تاسو به راځئ او زموږ د اوریدونکو سره چې دی هغه به ورسره خبرې کوئ او هغوی به ستاسو د خبرو نه محظوظ کېږي هم او سره زموږ به ترېنه څه زده کوي هم. ډېره مننه. خوږو اوریدونکو، زموږ سره په سټوډیو کې بل میلمه ښاغلی راحت شاه صاحب موجود دی. راحت شاه صاحب، زه ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی زموږ د پروګرام ته مو ښکلا ور وبخله. ستړي مه شئ، درته وایم هرکلی درته وایم او دغه تاسو ته هم خواست کوم چې زموږ د اوریدونکو سره خپله پیژنګلو وکړئ. ډېره مننه ستاسو موږ له بلنه راکړه د پروګرام کې. زما نوم څنګه چې تاسو وی راحت شاه دی. زه بیسیکلی د کاټلنګ سیمې سره تعلق ساتم. زمونږ کاټلنګ کې کلی نوم چې کوم دی نو کټي ګړی سره شیرو پول ورته وایي، هغه ځینې زما تعلق دی. او د دې نه علاوه کو زه خپل تعلیم باره کې خبر وکم نو ما خپل ارلی ایجوکیشن چې کوم دی هغه د خپل کلی د کټي ګړی ګورنمنت های سکول کټي ګړی نه کړی میټریک. د هغې نه بعد ما د کاټلنګ نه یو ټیکنیکل کالج نه ایمیجینا ټیکنیکل کالج نومي هلته نه ما سیول انجینیرینګ کې ډپلوما کړی، 3 years ډپلوما اف اسوسییټ انجینیرینګ. د هغې نه بعد ما بیا د عبدالعلی خان پوهنتون نه خپل د BA ډیګري کړی وه as a private student. او د هغې نه بعد چې کوم دی نو ماسټرز ان سوشیالوجي ما د عبدالعلی خان یونیورسټۍ نه وکړو او د هغې نه بعد چې کوم دی نو 2018 کې ما د MPhil ډیګري قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد نه وکړله او په سوشیالوجي کې. کرنټلی زه PhD کوم د قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد نه او ریسنټلی زه اوس خپل 4th سیمسټر کې ما خپل پروپوزل ډیفنس وغیره زما کمپلیټ شوی دی. ډېره زیاته مننه کوو ستاسو، بیا مننه کوو چې تاسو راغلی دلته تشریف راوړو او زمونږ اوریدونکو سره چې دی هغوی سره به تاسو خبرې کوئ او هغوی به ستاسو د خبرو نه محظوظ کېږي او انشاءالله سره زموږ به ترېنه څه زده کوي. ښاغلي راحت شاه صاحب، چونکې زموږ نننۍ موضوع چې ده هغه سوشیالوجي ده او تاسو هم په سوشیالوجي زده کوونکي یې، بلکې په سوشیالوجي باندې ستاسو لاس بر دی. نو زه به لومبی تاسو نه همدغه پوښتنه کوم چې تاسو زموږ اوریدونکو سره د سوشیالوجي مطابق یو څو خبرو وکړه چې سوشیالوجي اصل کې څه څیز دی او سوشیالوجي څه ته وایي. سوشیالوجي لکه څنګه چې د دپاره چې کوم زموږ په عام فهم زبان کې لفظ استعمالیږي عمرانیات، مونږ ورته لکه په اسانو الفاظو کې وایو د معاشرې سټډي یا د سیسټمیټک سټډي اف سوسایټي، د معاشرې
سیستمیټک سټډي نو مونږ چې کله د معاشري بیا تعارف کو نو مونږ معاشره وایو چې معاشره چې کوم ده نو دا د خلکو نه جوړیږي او د انسټیټیوشنز نه جوړیږي ټیک شو هغه انسټیټیوشن چې کوم دي نو زمونږ په سوشالوجي کې مونږ 15 چې کوم د میجر سوشل انسټیټیوشنز یادو چې پای کې فیملی دا په هغه کې اکانومي دا معیشت دی پای کې ریلیجن دی مذهب چې کوم دی د هغه کې چې کوم دی ایجوکیشن دی او په هغه کې پالیټکس دی سیاست نو موږ وایو چې دا 15 سوشل انسټیټیوشنز دي د دینه معاشره جوړه ده او دا 15 انسټیټیوشن چې کوم دي نو دا د معاشري سټرکچر دی په دې کې اوس موږ په سوشالوجي کې موږ ګورو چې دا څنګه رنګ فنکشن کوي آیا د دې چې کوم فنکشن د سوسایټي سټیبিলিټي کې لګیا د کار کوي کو نه دا د سوسایټي د انسټیبিলিټي وجه جوړیږي او په دې کې چې کوم دی نو دا انسټیټیوشنز موږ انسانان چې کوم دی هیومنز دا څنګه انفلوئنس کوي او موږ بیا انټرن چې کوم دی دا سوشل انسټیټیوشن څنګه انفلوئنس کوو او بیا چې کوم دی زموږ خپل منځ کې تعلق لکه مثال په تور مونږ دا وایو کو په د سوسایټي په یو انسټیټیوشن کې انریسټ وی انسټیبিলিټي وی مطلب امن او امان نه وي نو آیا د دې به نور باندې څنګه اثر پریوزي مثال په تور کومه دا وایو چې زمونږه چې کوم اکونومیک انسټیټیوشن دی یا پولیټیکل انسټیټیوشن دی الته سټیبিলিټي نه ده الته چې کوم د کیاس دی الته لړایان دي جګړې دي زمونږه معیشت چې کوم د خطر روان دي او د هغه بیا په اورال معاشره باندې څه اثر دی کو صرف د معیشت خبرو کو نو کوم نن سبا کې وګورو زمونږه چې کوم دی د ملک معیشت چې کوم دی آی کې ډیر ځات مسلې د روان دي د هغه الټیمیټ اثر د څه په صورت کې موږ روان دي د مهنګای په صورت کې روان دي دا سي د نور سوشل پرابلمز په صورت کې روان دي نو موږ معاشره ته یو سیستماتیکلی یو په سیستماتیک وې کې د انسټیټیوشنز ته سوسایټي چې کوم د نغه سټډي کو زمونږ د سوشالوجي اورال سبجیکټ میټر دغه کې راځي جی راحشا صاحب تاسو ډېر کوم خبرو کې د سوشالوجي مطابق چې سوشالوجي سیسز د اغا سیستماتیک مطالعه د منظمه مطالعه د ټولنې په ټولنه کې چې د بیا تاسو وی چې ډېر سيزونه راځي په ټولنه د ټولنې لمن چې دا ډېره پراخه ده د خپل ځان کې هر سره انغښت دي خو بیا په سوشالوجي کې مونږه په 15 سيزونو باندې یو خدای چې په انسانانو باندې مون خبره کو بیا 15 انسټیټیوشن د ادارې دي هغه تاسو فیملی یاد کړه مذهب هم یاد کو معیشت هم یاد کو د غرنګ تعلیم او سیاست هم تاسو یاد کړ چې دا په دې 15 باندې چې مونږه خبره کو چې دا 15 سيزونه جوړیږي څنګه د دوی کار څه دی او دوی چې دوی په معاشره کې د دوی کار څه دی آیا چې دوی معاشره له نفع ورکوي که نقصان ورکوي نو د خوګو اوریدونکو سره چې تاسو لږ غونډه خبره لګ پدې مو کوي چې مونږه فیملی څه ته وایو خاندان مونږ څه ته وایو معیشت تعلیم او سیاست څه ته وایو بیا په دې کې چې کوم دی نو مونږ د دې د مونږ ته څنګه پته لګي چې را دا چې خطر افته روان دی یا خطر افته نه دی روان او په دې کې چې مثال په تور کو فیملی چې په دې کې څه نقصان راتلی شي او هغه په ټولنه باندې بیا څه ټولنه ته څه نقصان داغه نه رسی یا په معیشت یا د 15 ونه چې کوم دي په هر یو کې د کې څه نقصان نه راتلی شي لکه ماته وسه په دې جنمات تعلیم چې هغه ناقص دی که خدي او کچره هغه خدي روزما په معاشره باندې د څه اثر دی او کچره هغه ناقص دی روزما په معاشره باندې د دې څه اثر دی دا انسټیټیوشن چې کوم دینو کومه د دې د ډیفینیشن یا تعارف خبرو کو نو فیملی چې کوم د مونږ وایو د انساني ژوند چې کوم د یو بیسیک قاعده کوم ځکه چې یو انسان پیدا شي د هغه سوشلایزیشن د هغه کردار چې کوم د هغه اغاز چې کوم د کور نه کیږي لکه سیګمنډ فرایډ یو ډیر فیمس سایکالوجیست هغه وایي چې زمونږ د ژوند چې کوم اولنی 15 کال ایکسپیرینسز دي نو د دې زمونږ په ټول ژوند باندې ډیر میجر اثر وی کو دغه ځکه زمونږ ته خ تربیت راشي زمونږ مور او پلار د سایډ نه مونږ باندې لکه خ نظر واچول شي نو دغه انسانان چې کوم دي نو لکه دا یو خ پروډکټیو اډلټ چې کوم دی جوړیدای شي کو دغه عمر نه د اولنی انیشل 15 کالو نه یو ماشوم چې کوم دغه په کور کې هر ټایم جنگ جګړه ویني په کور کې د مور او پلار په منځ کې هر ټایم چې کوم دی نو لړایانې ویني او د هغه وی چې لکه انسان د مایند چې کوم دی نو دغه درې سی وی یو ته کانشس مایند وي یو ته سب کانشس مایند وي یو ته ان کانشس مایند وي نو کانشس مایند کې د انسان هغه سيزونه پراتی کوم باره کې چې زه اوس په دې ټایم سوچ کوم لکه تاسو مان انټرویو کو تاسو جواب درکوم پری کانشس مایند کې زما معلومات هغه انفارمیشن پراتی دي کوم کې چې زه دې ټایم کوم باره کې سوچ نه کوم خو کو زه لک په مایند باندې زور واچم نو زه هغه معلومات ته ځان رسول شم مثال په تور سهار ما ناشته کې څه خوړلی زه دا ټایم باره کې سوچ نه کوم کو زه په مایند لک زور واچم نو زه هغه معلومات چې کوم د خپل کانشس مایند راوړل شم ان کانشس مایند زموږ د برث نواله د پیدایش نواله زموږ د چې کوم کرنٹ زموږ پریزنٹ سټیټس دی د دې پر انفارمیشن کې سٹور کیږي اولنی یو کال کې 2 کال کې 3 سلور 15 کالو کې
زما مور او پلار زما سره څنګه بیهیویر ویو زما په کور کې څنګه ماحول دا مې بي زما کانشس مایند ته پته نه وي خو زما په ان کانشس مایند کم چې د دماغ ټول غټ حصہ ده اي کې پراته وي او هغه ټوله پرسنالټي باندې هغه ډیولپمنٹ باندې اثر وچی ځکه چې کوم دی ایریک ایرکسن یو سوشل سایکولوژیست هغه وی پیرنټس who are not afraid of death their younger generation will not be afraid of life د چا چې وي پرسنالټي ډیولپمنٹ پوزټیو شوی او چې هغه بیا پیرنټس جوړ شي هغه به د خپل بچو تربیت پوزټیو کوي نو د هغه به ټول عمر ایکسپیرینسز پوزټیو نو هغه وي کو ایون په ډیت بیډ باندې وي هغه له سوکرا شي ورته وي چې ستاره د ژوند او د معاشره باره کې څه خیال دی نو هغه وایي چې یاره ما د ژوند کې خپل ټیم تیر کو او د معاشره چې کوم د نظر روان جنریشن لپاره ډیر خسته خولې زیوي او د ینګر جنریشن باره کې به دا ډیر پوزټیو ویوز وي او کو دغه رنګ یو کس تربیت سٹارټ نه نیگیټیو سایډ باندې شوی هغه وایلنس کانفلیکټ دا ایکسپیرینس کړي په خپل کور کې او لکه یای پیرنټس کوم د ډرګ اډیکټس یا داسې نور مسلو کې انوالو وي نو هغه لکه په ډیت بیډ باندې یو خو به دغه ټول ژوند ایکسپیرینسز نیگیټیو وي خو په دغه ټیم تر شوري ته پوښتنه کوي چې د دنیا باره کې ستاسو خیال دی وي خبره ته وایي چې یاره زمونږ په خوانه وخت ډیر خو دا اوسنی چې کوم ینګ جنریشن دا خو تبا دی دا خو تبا یې سره روان دي ډیر یو نیگیټیو غونډه ویوز بوي نو دغه سړي به د مرګ نه يرم سی ووي دا کوم چې په نیگیټیو سایډ باندې پرسنل ډیولپمنٹ شوی دی بل چې کوم دی نو ډیر پوزټیو ویوز وي نو وي دا هغه به د مرګ نه ير نه وي نو چې کوم پیرنټس په دغه ټیم کې د مرګ نه ير نه وي نو د به د خپل ینګ جنریشن تربیت د سکړي چې دغه به د ژوند نه ير نه وي بیا نو لکه دا صرف د یو فیملی مثال در کوم راحت شاه صاحب چې دا 15 سیزون باندې خبر کو تاسو په فیملی باندې ډېر خبرو کړو ډېر ډیټیل سره د دې کې تاسو خبره د سیګمنټ فرایډ نشو روکړه تاسو دا غوي زما په خیال دغه سټیج ته غوي اډ نوم اغسته دي نو بیا د دې پس کم دا راځي ایګو بیا سوپر ایګو راځي خو دغه کې خبره کو په دغه سیزون باندې څنګه چې تاسو خبرو کړ نو اول خو په دغه سیز باندې زما ذهن ته سوال راځي چې را مونږه کو ګورو هغه چې کم درې حصے د مازغو خودلی دي چې یو ته مونږه په عام جبه کې چې تاسو ورته کانشنس په مونږ د شعور تحت الشعور او لا شعور وایو شعور تاسو په هغه باندې خبره وکړه ډیره په اسانۍ سره تاسو چې زموږ اوریدونکو په شو چې شعور چې د دماغو کم ایسوي لکه زه دا خبره کوم بغیر د سوچ لاګم زما ذهن ته راځي نو دا شعور دی خو که زه ما تاسو یو چې لکه پلان کې خبره نه ده خو زم تورګه زه سوچ کوم کنه نو بیا سوچ نه پس ما ته راځي چې زه پېسو تاسو چې تحت الشعور کې پراته خو که دا سوچ په هغه ډیر سوچ کوم چې تاسو ماته چې احرار پیژنې زم چې زه خو نه پیژنم سوچم خو بیا ته تصویر وخای او با ته راځي نو دا په تحت الشعور کې د سیس پروتي او دغه چیزونه تاسو وی چې څنګه سیګمنټ فرایډ وی چې دا چیزونه چې دی دا اډو ایګو سوپر ایګو د دینه انساني رویه جوړیږي صحیح شول جی دې کې یو ډېر لوی سوال راتلی شي او تقریبا دا سوال په هغوی باندې شوی هم دی چې دې کې هغه څنګه د شعور او د لاشعور مثال هغوی دا ورکوي چې لکه په اوبو کې د واورې یو ګټ دی نو موږ ته خو د پاسه لږ غوندې ګټ ښکاري خو هغه دنده چې کوم لویه دغه دی نو هغه نه ښکاري نو چې دنده چې کومه لویه حصه ده دا لاشعور دی دا بره شعور دی نو آیا په دې کې دا ذهن ته راځي لکه چې موږ خو ټول کارونه زیات د شعور نه کوو که نه جي نو دا شعور چې موږ د لاشعور محتاجه نه کړو محتاجه لکه موږ دې ته جبریت وایو کنه جبریت یو نظریه ده نو دلته هغه څیز نه راځي لکه محتاجه کور ته موږ وایو یا موږ وایو چې لکه هغه چې کوم خبره کوي په کوم پرسپیکټیو سره وایي کنه هغه وایي زمونږ چې کوم موجوده چې کوم حالت ته یا زمونږ د خلکو سره د ډیلینګ د خلکو سره د تعلق د انټریکشن چې کوم پیټرنز دي نو په هغه باندې زمونږ د هغه ایکسپیرینسز ډیر ذات میجر کردار پای کی کوم چې زمونږه په د لاشعور ته سٹور شوی دی لګیا د سٹور کیږي هغه وای مې بي زمونږ داسې اکشن زمونږ داسې ایکسپیرینسز چې زمونږ کوم د شعور یا کانشس مایند هغه ویر کړی وي خو زمونږ لاشعور یا چې کوم د ان کانشس مایند هغه نه لري د ایکسپیرینسز هغه نه ایکسپیرینس سناسه زمونږ په موجوده اکشنز کې ضروری نه ده چې ټول زما د موجوده اکشن چې کوم دی نو دا بیسډ آن دوز unconscious experiences وي ضروری نه ده خو د هغه او بګه کردار خامخا وي لکه هغه زموږ unconscious mind نه لري خو دا به زموږ لک سایکولوژي سایت ته لاړې د ویلو مقصد دا و چې فیملی انسټیټیوشن چې کوم دی د ډېر زیات یو میجر رول وي د انسان په سوشلایزیشن د هغه په پرسنالټي ډیولپمنٹ د هغه په اوورال ایکسپیرینسز کې نو فیملی کو په یو لکه دا انسټیټیوشن لینک څنګه دی په فیملی کې یو د ماشوم خو سوشلایزیشن وشي د هغه چې کوم دی اپبرینګینګ یو په یو خو
کنډوسیو انوایرنمنت کې وشي نه چې په یو وایلنت لکه په کور کې د جنگ جګړې موږ ته ډېر نورمال ښکاري خو د دې په ماشومانو په بیهیویر اثر وي بالکل ډېر لوی اثر وي بالکل کو دغه ماشوم بیا زی ایجوکیشن انسټیټیوشن ته نو د هغه پرفارمنس به باندې هغه افیکټ ډېر ډومیننت وي بالکل کو هغه بیا چې کوم دی نو اکونومیک انسټیټیوشن سره لیکيږي هغه تعلیم چې کوم دی خراب شي نو خامخا چې هغه بیا جاب سېکټر مارکیټ ته ځي نو د هغه به هغه ننګي لکه هغه نالج لیول یا ایکسپیرینسز به داسې نه وي چې هغه هلته سروایو کړي دغه رنګې میبي د هغه داسې هیبټس ډیولپ شي چې هغه کې انټالرنس وي چې یو د بل عقیدې یا د بل سوچ والا کس سره ملاویږي او میبي دغه باره کې چې کوم دی نو هغه ټالرنس نه وي بالکل هغه تشدد راحت صاحب تاسو دا خبره چې دا بالکل دا سوشیالوجي فیملی حواله تاسو خبره وکړه چې کله ماشوم مړو کې دی نو دغه 15 کاله یا د لومبه دور چې کوم د څنګه سیګمنټ فرید وي نو د چې د یا د دینه چې کوم د لومبه دور دی نو انسان چې د په آزادانه تور د خپل فیلینګز خپل جذبات او غیر اظهار کول شي د لکه مثال په ماشوم ته زه لون شنو دی وجاړي خو په آزادانه تور یا خوښ شي په جړا شي بیا د دې پس د کوم دور راځي نو بیا د داسې چلو کې چې د نشي جړلې کنه جی د باندې د بار قیودم ګوري او د اخره ته چې د کله رسی د دویم دور کې چې د کې داسې چلو شي چې د ځینې کار کوي د مور کار شي چې دا کار مکو بچي دا ښه کار نه دی کنه نو بیا دا بل دور چې کله په سوپر ایګو دور راشي نو بیا څه چلو شي بیا د سره چلو شي چې دا ماشوم چې دی دا بیا لوي شوی دی پر دریم دور کې نو د چې اوس سکار کوي نو دا غي اظهار چې دی هغه فزادانه تور نشي کولای نو فرید وی چې دی بیا لکه ولی ځکه چې د چې کم کار کول غواړي نو خارج یا موږ دا وی چې معاشره ټولنه هغه د سره نه مني د اخلاقی اقدار نور اقدار نو د خپل هغه ارمانونو په ماری باندې چې غلې کیږي خبره دې مړ کوي دغه سيزونه چې د لا شعور ته بیا په خوبونو کې مو د ویل کنه اوس دغه سيزونه څنګه تاسو خبرو کې د فیملی خبره اوس دغه ماشوم چې دی وای چې کله په دې سوپر ایګو ته چې کله دی رسینو د چې کله یو کار کوي ته د مور هغه خبره نه چې په کور ته چې دا کار مکو بچي غلط دی دا په دې غوګونو کې نو کچره موږ د خپل فیملی نه لکه شروع کو موږ د ماشوم په مخ کې خو اخلاق د مور او پلار لپاره پکار دي چې جنگ جګړه نه کوي کنه جی دې سره بس کې لکه دا یو موږ وایو چې موږ په سوشیالوجي خبره کوو نو دا هغه کې یو سیس د 15 انسټیټیوشن مې فیملی نو لومبه شروع چې فیملی نه پکار ځکه چې ماشوم لومبه چې هغه په کور کې دی هغه نزد کوي نو مور او پلار چې دی چې هغه د خپل بچو په مخ کې ښه اخلاق استعمال کی او دا چې د خپل بچو ښه تربیت وکي دا غي لکه دا ویل کی چې د صفای او د کپړې په پړې ولا پاک ورکې د سره مرویه جوړیږي دا غد صفای بل دی به وګینه پری دي سات په سات به مړی نو دغه سيزونه بکې دینه بچي دی دغه فیملی نه چې کوم ماشوم راوځي نو تاسو وختي خبر وکړه هغه ډیره خبره و دا هغه ته مونږ وایو قنوتیت دا مایوسی نه یو رجایتی امید نو بیا چې کله په دې کورونو کې جنگ جګړې نو ماشومان چې داخله چې راوځي دي د مایوسی ښکاری چې د مایوسی ښکاری نو لخوا د معاشره ته دغه ماشوم چې فایده نشي ورکولای بغیر د نقصان نه د دې به دنیا نه رړم موړي د بل سکار به نشي کولای الټه به نقصانونه ورکي او دا حیات صاحب لکه تاسو خپل چې هغه کله دوسر جګیزي مو شنو بیا دا خبر دا چې د انسان په فطرت کې چې دی کنه د تخریب کاری شامل ده نو دا سره قنوتیت موږ لا څه پکار دي امید پکار دي رجایت پکار دي او دا امید چې دی لکه د اسلام کې په دی باندې ډېر لوی خبره شوې ده عطا الله شاه احرار سره په خبرو کې چې د امید نه بغیر چې هغه ژوند چې مایوسي کېدل ګناه ده کنه جی بالکل نو موږ چې د نا امیدي بنه کو مایوسه کیږي بنو فیملی لپاره چې هغه خپل بچو چې دی هغه په مخ کې چې دی مور او پلار لپاره چې مثبت رویه وساتي جنگ جګړې سپکه لغران سپورستغه دا یو بل تنوي د بل سړي سره دروغ نه وي نو د سره چې موږ ته خوخکاری نه خدا سيزونه چې څنګه تاسو دا ماشوم چې بیا لوي شي کنه نو کاغه ته دا خبر یاد نه خدا سيزونه پسنه ست طریقه چې دا غنه بچي د خبرو چې هغه اظهار کیږي نو دغه ماشوم چې دی به زمونږ د پاره د مور پلار لپاره د ټولنې د لپاره د ټولې معاشرې لپاره چې سودمن به ثابت شي تاسو په فیملی ډیره زما په خیال چې ډیره ښه تشریح دا غو کړه زمونږ چې کوم اوریدونکو دی هغه په هغه باندې ډیر ښه پوي د کې دویم سیس چې هغه مذهب دی کنه جی نو په مذهب باندې عطا الله شاه احرار صاحب چون کې دوی چې دغه مذهبي کورنۍ سره تعلق ساتي دوی والد صاحب چې هغه هم عالمان فاضلان دي بګدم چې په وراثت کې دوی ته د علم ملاو شوی دی نو بیا دغه متعلق چې د عطا الله شاه احرار صاحب خبرو کې چې دغه په ټولنې باندې اثر دی ډېر مننه مذهب یو ډېر زیات بنیادی چې کوم دی رول ادا کوي جی 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 لکه ته یوازې صرف او صرف په دې باندې چې کوم دی خلک د برایانو نه چې کوم دی هغه نشي منې کولې
خجی چې سټیټ تی یا ریاست تی یا پولیس تی یا چې کوم دی تر کومه پورې هغه ځان سره په خپل دا محاسبه نه کوي چې داسې یو الټیمیټ ورستا یا چې کوم دی حشر ستا یا د حشر یا د تصور کنه چې په هغه باندې زمانه تپوس کیږي لکه موږ ګورو کنه چې یو اس کې سرویلنس ډیجیټل سرویلنس یا چې کوم دی کیمرز وغیرہ دا سيزونه ډیر زیات لګیدلی دی خو باوجود د دې چې کله الته کې داسې بجلی لاړ شي داسې ورکوټي مطلب نه الته کې غلاګانې کرایمز راشو د ټول نسیوال ته کې او الته کې بنیادی وجه هم دا چې کم دی په مذهب باندې ډېر خلکو هغه مطمئن نه یا چې کم دی مذهب نه منون کی نو صرف اور صرف چې کم دی مونږه په سرویلنس باندې چې کم دی هغه د سماج فنکشنینګ هغه نشو کولای نو مذهب چې کم دی د سوسایټي پر ریګولیټ کولو کې چې کم دی ډیر زیات بنیادی کردار لري خجی ډیر زیات مننه بالکل تاسو دغه خبره سره اتفاق کوم چې دغه مذهب دی چې هغه انسان ته انسانیت خي انسان ته د خو اخلاق درس ورکي او انسان چې خو اعمال کوي نو هغه بے ځای نه دي کچرته په دې دنیا کې هغه ته جزا ورنکړي شي د خو اعمالو نو داسې یو ځای شته میدان حشر شته چې هغه ته به دغه جزا ورکړي شي نو بالکل چې مذهب موږ ته دغه خو اخلاق درس راکوي او چې زموږ اخلاق خشي نو زموږ په معاشره باندې زموږ په ټولنه باندې به مثبت اثر پریوزي دغه شان معیشت د په معیشت باندې کډو درې خبره وکړو کړه چې معیشت چې د څه شه دی معیشت بنیادی توګه باندې چې کم دی پروډکشن او کنزمپشن او ډیسټریبیوشن اف ویلث حواله سره چې کم دی خبره کوي چې ستا د ویلث په کم دی پروډوس کیږي څنګه هغه به چې کم دی بیا ډیسټریبیوټ کیږي په پیسو خبره کوي بالکل ته پیسې څنګه ګټي بالکل د دې ډیسپلین چې کله مونږ خبره کوو چې دا په وجود کې څنګه راغلی نو دا تاسو د دې ډیسپلین د تعریف خبره کوي نو د اس د ساينس اف ویلث د ایډم سمث چې کم دی په خپل غالبا 1777 یا 78 لګبګ کې چې کوم دی دا کتاب ویلث اف نیشن کې دا خبره کړو چې اټس د ساينس اف ویلث نو دا خبره کوي چې کوم دی پروډکشن کنزمپشن او ډیسټریبیوشن اف ویلث حواله سره دا یو داسې انسټیټیوشن دی بیا د دې چې کوم اثرات نو دا ستا په ټولو انسټیټیوشنز باندې چې کوم دی هغه برابر اثر لري او دا ریلیشن د معاشیات او د اخلاقیاتو چې کوم دی په لومبي ځل باندې هغه شاه الله صاحب چې کوم دی هغه جوړ کړو مطلب چې ستا معاشي سیستم ټکی یا د ډیسټریبیوشن اف ویلث چې کوم دی هغه هر چاته خپل پوره حصہ پرووایډ کوي نو ستا نور انسټیټیوشنز به چې کوم دی هغه سموثلی فنکشنل وي لکه په اسانو لفظونو کې مخ په اوریدونکو ته دا ویل شو چې لکه شاول الله صاحب هم دا وی کچرته ته د پیسې چې دی کنه د دولت چې دی ته په ټولو خلکو باندې یو شان تقسیم کی نو د خلکو د اخلاق چې دی هغه ډیر ټیک ټاک شو ټولنه چې هغه مخ په وړاندې لاړ شي بالکل هغه وای کنه چې ته د خالی خېټه چې کوم دی هغه مذهب هغه روټای کنه نو ته د یو وګینه چې کوم دی د خو اخلاق هغه ته منشي کوله هغه چې په خېټه باندې وګی نو هغه به چې کوم دی په هر څه باندې مجبور هغه د 2 وخت روټه یا د کپڑے د پیدا کولو لپاره به چې کوم دی هغه کرایمز هم کوي وغیرہ وغیرہ نو دغه شان چې کوم دی ستا په سماج کې ک بګاړ راځي نو د هغه تعلق ډیر حد پورې چې کوم دی هغه معیشت سره دی بیا مارکس کوم دی په سوشیولوژي کې ولله موږ ډیر زیات ویټیج ورکو نو هغه په دې باندې ډیر په ساينټیفیک انداز کې چې کوم دی خبرې کړي باقي راچا سے په کې ډیر زیات چې کوم دی راچا صاحب نو راچا صاحب تاسو په دې خبرو کې خو تاسو یو خبره بل په اساس به خبره او اډ کومه چې زموږ یو استاد د انګلیش هغه ته بل ورځ ډیر عجیب خبره وکړه اما ته چې ما په کلاس کې نه کار ماته چې فلسفه څه شی درته چې ور پاکټ زور فلسفي کړه ځکه نو هغه ته ما سوچ کو لکه پاکټ څه مطلب پیسې تاسو خبرو کړه چې ته د پیسو نه خېستا معاشي حالت خېستا به خي نو ستا فلسفه څه شي دی هغه سوچ ته په هغه نو ستا سوچ ته په هغه الریډي ټیکو چې ستا سوچ او په سي وي نو ستا اخلاقیات خري چې اخلاقیات د خدي نو معاشره چې دا هغه مخ په وړاندې دي نو مطلب چې معیشت چې دی دا غیم په زموږ په ټوله باندې ډېر زموږ د ټولنې کې ډېر لوی کردار لوبوي نو راشه صاحب دغه معیشت حواله سره تاسو سره دا معیشت او د ټولنې په خپلو کې د نسبت په حواله تاسو سوال کومنګ وګورو کنه دنیا کې چې کوم نن سبا د ملکونو میاس کې د ګروپونو میاس کې چې کوم تعلقات دي نو هغه پیورلی اکونومیک ریزنز باندې بیسډ دي په دنیا کې کوم وګورو کنه چې د ملکونو میاس کې چې کوم تعلقات دي نو دا آیا دا د سمپاتیز په بیسډ دي یا بس خلک یو بل خغړني چې کوم د دې وجه تعلقات ساتي وي دا څه نه ده چې کله پورې د یو ملک د بل ملک نه معاشي
ضرورتونه پوره کیږي هغه د لپاره هغه د دنیا ټول نخمل دی هغه د هغه تعلقات هم ډېر ښه دي خو چې کله دوی ته پته ولګي لکه په هیستوریکلی په هیستوري کې ګوري داسې تیر شوي دي چې ملکونو صرف د معاشي تعلقاتو یا د معاشي د پرپزز په بیسس باندې تعلقات ملکونو ساتلي او ختم کړي دي نو په دنیا کې چې څومره تعلقات دي څومره ریلیشنشپس دي کومنګ د په سوشولوژیکل لین سره د عمرانیاتو په نظر سره وګورو نو دا ټول چې کوم دي سنه څه پرپز سرب کوي دا سي بالکل نه دی لکه کو دنیا کې وګورم موږ نن سبا پولرایزیشن روان دی مخکې چې کوم دنو بای پولر ورلد اوس ملټي پولر د ګروپونو بلاکس جوړیږي د څه وجه جوړیږي کو چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور دی کو د چاینا ایران چې کوم دنو اوس لګیا دی یو اکونومیک کوریډور جوړیږي کو دغه رنګ چې کوم دی د انډیا استرالیا امریکا او جاپان چې کوم دی دوی لګیا د ګروپ جوړیږي الته چې کوم دی د رشیا د ایران او داسې چې کوم نور کنټریز دغه ګروپ جوړیږي دا د سره پاره جوړیږي لګي دي صرف او صرف د اکونومیک پرپزز د پاره د خپل اکونومیک پرپزز او په دنیا کې خپل یو هیجمنی جوړول د پاره دا ګروپونه لګي دي دا رنګ کومنګ په انډیویډوال لیول باندې خبرو وکړو نو زمونږ په کلی علاقه معاشره کې چې کوم د څنګه تولا شاه صاحب خبرو کړله چې لکه په تشه خېټه باندې په تش جب باندې چې کوم دی نو ته نه د چا اخلاق ته بیا خیال وي نه د چا مورالټي ته مورال ګراوندز ته نورمز ویلیوز د معاشره چې کوم قوانین دي هغه ټول وایلیټ کیږي ځکه چې انسان د هغه سروایول باندې خبر راشي نو هغه بیا هر څه کوي د خپل سروایو کول لپاره خو نه چې چاته خپل بیسیک د هغه اکونومیک چې کوم معاشي ضرورت پوره کیږي نو بیا دغه نه موږ توقع کولی شو چې مې بي دا یو مورال بینګ چې موږ خبره کوو کنه یو اخلاقو باندې کردار باندې پوره چې کوم یو شخصیت ته جوړې دی شي نو موږ سوشالوژي کې وایو چې معیشت ایون معاشي چې کوم سیستمز دي هغه زمونږ پولیټیکل سیستم هم کنټرول کوي کو په کوم ملکونو کې کیپټالیست یا چې کوم د سرمایدارانه اکونومیک نظام دی الته پولیټیکل سیستم کم دی الته ډیموکراسي ده په کوم ملکونو کې چې اکونومیک سیستم سوشلیست کمیونیست دی الته پولیټیکل سیستم هم هغه جوړ دی چې کوم لکه نو چې اکونومیک سیستم د هغه زمونږ نه صرف پولیټیکل سیستم بلکې زمونږ چې کوم نور انسټیټیوشنز دي ډایرکټلی هغه کنټرول کوي او هغه چلای نو لکه دا انسټیټیوشن چې کوم موږ پنځه یادو دا ډیر زیات انټر ریلیټډ انټیګریټډ دي ځکه موږ وایو چې لکه یو سوشالوژي کې زموږ فوکس په دې انسټیټیوشن ځکه چې دا یو بل سره انټر ریلیټډ موږ جدا کول نه شو او په یو انسټیټیوشن کې لږ ډیر چینج کوم دی هغه ټول انسټیټیوشن ډسټرب کوي کوم څنګه ما خبرو کړه خو زمونږ اکونومیک انسټیټیوشن چې کوم دی په هغه کې چې کوم د ډسرپشنز وي سم مسلې وبکې نو زمونږ هر یو اسپیکټ د ژوند ګډوډ دی کو مهنګای ده مطلب زمونږ اکانومي چې کوم د مونږ کمزوري ده مونږ IMF نه قرضې لو د نور ملکونو لګي وي امدادونه غواړو معیشت مو کمزوري ده نو زمونږ معیشت کمزور دی ورسره زمونږ پولیټیکل سیستم هم کمزور دی زمونږ ملک کې معاملې کېږي د بهر دنیا طاقتونو راپاسي او لکه اوس FATF چې کوم دی نو زما په خپل خیال دا د پاورفل کنټریز یو ټول دی چې په دې په ذریعہ د کمزور ملکونه کنټرول کوي IMF چې کوم دی دا د پاورفل کنټریز ټول دی چې په دې د کمزوري ملکونه کنټرول کوي دغه IMF ته دغه FATF ته دا د لګیا دي لزله پیری چې کوم د په امریکا باندې نور ډیولپ کنټریز باندې پابند نه ولګي او د پروايي نه کوي څوک دغه کمزوري ملکونه دي په کنټرول کیږي نو دا انسټیټیوشن ډیر زیات انټر ریلیټډ دی او په یو کې لګوند کې چینج په ټول انسټیټیوشن کې چینج سبب ډیر زیات مننه کوم تاسو ان شاء الله زموږ اوریدونکو په دغه خبره پوه شوي چې یاره سوشیالوجي چې ده هغه ستوي هغه د ټولنې مطالعه ده سیستماتیک مطالعه ده بیا په هغه کې چې ده نو په ټولنه کې هغه دغه 15 انسټیټیوشن باندې خبره کوي او هغه په انسانانو باندې خبره کوي بیا دا خبره چې دغه 15 انسټیټیوشن چې دي دغه په خکېدو سره په ټولنه باندې اثر کیږي او دغه په راپریوتو سره یا دغه په زوال سره چې د معاشره باندې بس اثر پروزي تاسو ډېر ښه خبرې وکړې بیا دغه 15 انسټیټیوشن متعلق تاسو خبرې وکړې دغه په خپلو کې په تعلق باندې تاسو ښه خبرې وکړې خو مونږه د سوشیالوجي متعلق زه تاسو نه یو بل سوال کوم چې په موجوده دور کې زموږ سره ډېر زیات مسایل دي اوس په دې موقع کې کنه جی نو سوشیالوجي چې د دغه مسایلو سهل خي سوشیالوجي لکه کومه څنګه خبرو کړل کنه ما لکه مونږ وایو چې درې قسم ساينسز دي نیچرل ساينسز دي بایولوژیکل ساينسز دي او سوشل ساينسز دي د هر یو خپل جدا سبجیکټ میټر دی نو لکه مطلب جدا دنیا ته یا شیزونو ته کتل خپل نظر دی نو په سوشیالوجي کې چې کوم مسلې دي مونږ وایو چې
هر مسلې چې کوم دی نو د هغې خپل یو جدا کانټیکس دی او کومونګه هغه مسله حل کول غواړو نو اول به مونږ ګورو چې هغه خلک چې کوم تر مسله پیښه ده هغوی د مسلې ته څنګه ګوري چې څو پورې مونږ د هغې هغه پرسپیکټیو د هغې خیالات نظریات نه راغستي او هغه د پالیسی میکینګ کې نه کنسیډر کړي چېرې مونږ د هغه مسلې جړ ته یا د هغې حل ته نشو رسېدی کوم مثال په طور مونږ ووایو چې پاکستان کې چې کوم دی د انرژي مسله ده پاکستان کې ټیرریزم دی پاکستان کې چې کوم دی ان امپلایمنټ دی او سولوشنز چې کوم دی د بهر نه څوک راځي او هغه پروپوز کوي چې تاسو دا شیزونه وکړئ ستاسو دا مسلې به حل شي چېرې هم نه حل کېږي کله چې مونږ په ګراوند باندې دغه مسلو جړ ته نه رسېدلي او مونږ سوشیولوژي کې وایو سیسټمیټک سټډي د مطلب هم دا دی لکه زه به یو بل مثال درکړم چې په ریسنټلی ما په لکه څنګه په سوشیولوژي کې مونږ یو تھیریست دی سی رایټ میلز نومې دی هغه کانسیپټ ورکړی سوشیولوژیکل ایمیجینیشن د سیزونو ته سوشیولوژیکلی کتل نو هغه وی یو انډیویجوال ټربل وي او یو سوشل پرابلم وي مثال په تور مونږ نن سبا یو بیروزګاری ده او بیروزګاری چې کوم ده مونږ اکثر وایو خاص کر چې کوم تعلیم یافته نوجوانان دي په دې کې بیروزګاری ډېره زیاته ده او مونږ اکثر خلکو ته وایو مړه ته چې کوم ده نو کوشش نه کوي او ته اپلای نه کوي جاب ته کوشش کوه کنه ملاو بشي او دا قسم خبرې کوو هغه سټیګماټایز کوو نو سی رایټ میلز وایي چې یو سوشیولوژیست چې داسې یو د بیروزګاری دا کوم فینومینا ده ته ګورو نو هغه به سوشیولوژیکل لینز استعمالوي هغه وایي یو انډیویجوال ټربل مثال په تور یو معاشره کې یو ګروپ کې واتلس کسان یا 15 کسان چې کوم دي بیروزګار دي د لګونو په معاشره کې نو مې به مونږ ویلی شو چې کېدای شي د دې کسانو چې کوم د خپل انکمپیټنسي وي یا سره ریکوایرډ سکلز نه وي کېدای شي دغه مسله وي انډیویجوال پرابلم دی خو کو نه په یو معاشره کې په یو کلی ولس کې په زرون لکونو خلک بیروزګار شي نو دا بیا د انډیویجوال یا د کسانو خپل مسله نه ده بلکې دا د لارجر سټرکچر پرابلم دی سپو د ملک په لارجر سټرکچر کې یا د معاشري په لارجر سټرکچر کې څه مسله ده د دې وجه خلکو ته جابز نه ملاويږي نو بیا په زید د دې چې مونږ دغه انډیویجوال ټارګټ کو چې کوم دی دغه پرابلم د بره د سټرکچر نه کاونټر کول پکار دي لکه په دې کې زه خپل ما ریسنټلی یو آرټیکل پبلش کړی دی په ان امپلایمنٹ او سوشل سټیګما باندې او ما په دې خپل مردان کې سټډي کړی و چې کوم هغه ایجوکیټډ دا زما د ماسترز تھیسیس او په هغې نه ما یو په انټرنیشنل جرنل کې د آرټیکل پبلش کړی دی چې هغې سټډي مقصد دا و چې کوم ایجوکیټډ زمونږ یوت دی ډیګري هولډرز دي هغوی بیروزګاره دي هغوی څه قسم پرابلمز مسلې په دې معاشره کې د هغوی ته مخې ته دي نو په هغې کې چې ډامیننټ خبره ما ته راله زیاتو کسانو دا وی چې مونږ سهار راپاسو کور کې د خبرې سٹارټ شي چې څنګه چل یار نن بچ کېو سو روټین دی او ته اپلای نه کوي او کوشش کوه جابز هغه خبر اورم بهر راوځم چې زمونږ ډیره انټیګریټډ سوسایټي ده نو دلته یو د انسان یو انډیویجوال میټر هغه انډیویجوال نه بلکې ټول کلی ولس سره پکې کاری نه هغه چې اجتماعي هغه چې بهر راوځم کلی کې خلک وایي څنګه چل یار سکار روزګار نه کوي سره تعلیم څه فایده شوله کوشش کوه مړه وي بل ذات یو چنچي یو که بکس وي یو چنچي والا راته وي چې تا ته نه لګي ستاسو ته نه ډېر خیمه وي ما ته ویل چې څه مطلب وي ما ته وي چې ګوره تاش پاړه سم کړی دی ټیک شو او سکار روزګار دې نشته دی زه چې کوم دی بیروزګار یم ما سبق مخ نه دی ویلې ما سره رشکه ده 500 روپۍ ورځ ګټم تا نه زه ښه نه شوم ما ته چې وقت زمانه خي هغه د پاره خو ډېره نارمل خبره وه دا کوم کس چې دا خبره درته کوله خو چونکې دا انډیویجوال روزانه په بنیاد باندې د هر یو کس نه دا خبرې اوري نو هغه وایي زه د سایکولوژیکل یو سټرس کې مبتلا یم او زه کوشش کوم چې کور نه بهر نه وځم نو په سوشیولوژي کې مونږ وایو چې د مسلو داسې بنیادي هغه ریزنز رامخې ته کول او هغه بیا چې کوم پالیسی میکرز دغه ته مخه ته کول او د هغه په هغه سنس کې چې کوم دی نو هغه د غیر لپاره پالیسی میکینګ کېدل چې هغه ټیک کړی شي بالکل تاسو چې کوم خبرو کړو دا زما خیال لري چې دا کلیه چې دا په ټول فطرت کې د علت او معلول مونږ به ډایرک یو خبر نه کوو چې دا سیز واقع شو مونږ په هغې خبر کوو بلکې ګورو چې دا واقع شو د وجه سره سبب او مسبب ورته مونږ وایو نو سوشیولوژي تاسو خبر وکړئ چې سوشیولوژي دا د هر سبب چې هغه مسبب لټي چې دې سیزونو څه وجه کېدای شي ډېره ښه خبره وکړله خو اوس د عطاالله شاه احرار طرف ته ځو د دې دا خبره به زه مخکې بوزم بالکل بنیادي توګه باندې مونږ چې کوم دی په سوشیولوژي کې وایو مونږ سره 3 پرسپیکټیوز دي یو سټرکچرل فنکشنلیست دی یو چې کوم دی کنفلیکټ پرسپیکټیو دی یو سمبولیک انټریکشنیست دی سټرکچرل فنکشنلیست او د کنفلیکټ پرسپیکټیو چې کوم دی په میکرو لیول باندې یعنی کې انسټیټیوشنز په غټه سطح باندې چې کوم دی خبر کې په پښتو کې به ته مونږ او کوم چې هغه په ساده پښتو ډېر راخی ټیک او بیا چې کوم دا سمبولیک انټریکشنیست نو دا چې کوم دی په مایکرو لیول باندې خبرې کوي ټیک ده
نو د سټرکچرل فنکشنلیست څنګه چې راحت شاه صاحب سٹارټ کی ویل چې کوم دی د سماج یو انسټیټیوشن خراب شي نو د هغې په نور انسټیټیوشنز باندې چې کوم دی اثرات وي او دا اصل کې دا ټرم چې کوم دی هربرټ سپنسر دغه کړو انګلیش فلسفرو او سوشولوژیسټو او د دې ټرم ته چې کوم دی د دې لپاره ټیکنیکل ټرم چې کوم دی د اورګانیک انالوجي چې یو انسټیټیوشنز په نور انسټیټیوشنز باندې چې کوم دی اثرات غورځوي دغه شان د دې نه علاوه چې کوم دی کنفلیکټ پرسپیکټیو دی کنفلیکټ پرسپیکټیو چې کوم دی هغه سوسایټي ته ګوري چې سوسایټي از ان د سیټ اف کنفلیکټس چې کوم ریسورسز دی هغه لیمیټډ دی او هغه د یو څو د کسانو په لاس کې دي جی جی او هغه چې کوم دی په هغه ریسورسز باندې قابض دي جی جی نو کو سماج کې مونږه همواري راوستل غواړو نو په کار دا چې کوم دی دا ریسورسز ایکولی ډیسټریبیوټ شي او لکه مطلب چا سره ډیر سیس دی چې هغه په ټول باندې یو شان تقسیم برابر تقسیم شي جی جی دغه شان چې کوم دی سټرکچرل فنکشنلیست ما تاسو ته خبر وکړه چې هغه دا وایي چې یو انسټیټیوشن خراب نو په کار دی چې کوم دی هغه ټیک کړي شي نو دا نور انسټیټیوشن به چې کوم دی هغه خود به خود ټیک شي او دا نور به هم چې کوم دی سموثلی فنکشنل شي نو اوس د دې دوه پرسپیکټیوز پرانا کې چې کوم دی د خپل سماج هغه جایزه خستل غواړي چې دلته کې آیا یو انسټیټیوشن خراب دی او کنا معاشي نه همواري د دغه د وجه چې کوم دی د موجوده مسایل پیدا کیږي او بیا هغه شان ته چې کوم دی مخکې تل غواړي سټرکچرل فنکشنلیست هم دغه وایي چې کوم دی بیا هغه یو انسټیټیوشن دی ټیک کړي شي نو دا ټول چې کوم دی هغه نور انسټیټیوشنز به چې کوم دی هغه ټیک کړي شي اوس تاسو په خپل باندې چې کوم دی انالیسس کولی شي د دوه پرسپیکټیوز پرانا کې چې دلته کې مسایل د معاشي ناهموارۍ یا د دې طبقاتي نظام د لاسه دي او کنه یو خاص انسټیټیوشن دی چې هغه نه دی فنکشنل اسی که چې موږ داسې فرض کو کرنجي چې یو ځای د ولته مسله چې دا هغه کومي مسایل موږ تر مخ ته هغه د ادارو د وجه نه دي کومه مداوي چې د ادارې سمې نه دي موږ فرض کو دا خبره نو بیا سوشیالوجي دغه ادارو د سمې د لپاره څه طریقه کار کوي دغه ادارې چې دا څنګه سبې دي شي نو سوشیولوژي خو چې کوم دی اکیډمیا کې مسلسل چې کوم دی هغه کار ریسرچز کول هو هغه چې کوم دی مخې ته راوړل یو پالیسی ریکمنډیشنز چې کوم دی راولي ایگزیکیوشن هو بیا چې کوم دی د برسر اقتدار طبقي کار دی چې هغه ایگزیکیوټ شي نو چیزونه لکه مطلب چې سوشل صرف دغه سبب چې هغه مسبب معلوم کې چې کار دی چې دا د سوج نه دی بیا اخو د دې سهل رخي حل هم دغه پالیسی ریکمنډیشن راشه سب د متعلق تاسو سره دوی زه ودی کې دا اډ کوم چې ریسنټلی مونږه یو سروې وکړل په ټول پاکستان کې جی جی مونږه سروې چې کوم مقصد نو هغه drug abuse among students in education institutions نن سبا ډېر یو برننګ ټاپک دی خلک وایي چې په یونیورسيټیز کې خاص کر او باقي چې کوم ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي نو هلته سټوډنټان ډېر ډرګ یوز کوي مختلف ډرګز ریسنټلی زموږ چې کوم یو فیډرل منسټر په دې باندې خبر وکړل چې 53% سټوډنټس چې کوم دی الیټ سکول کې دوی ډرګ یوز کوي پای کې آیس وغیرہ دا ډېر لکه سیریس قسم چې ډرګز هغه یوز کوي نو په دې باندې موږ هایر ایجوکیشن کمیشن ته یو پروپوزل سبمیټ کو او موږ چې موږ دا فند کې دا پروجیکټ کول غواړو موږ کتر غواړو چې آیا واقعي دا سیده کو نه او کو دا سیده نو د سټوډنټانو جنرال د ډرګز باره کې څه رائے ده وی آیا ډرګز کوم د خپل صحت لپاره هارمفul غني نه غني دا غي سنسټایزیشن د نالج لیول سره د پریکټیسز سره دي نو په دې باندې هغه چې زموږ پروپوزل ایکسپټ کوم ته فندینګ وشو په ټول پاکستان کې موږ پېښور اسلام آباد لاهور کراچي او کوټه دینه موږ ایجوکیشن انسټیټیوشنز لاړو سکولز تا کالجز تا یونیورسيټیز ته موږ سره وکړه موږ هغه سروې ریزلټس کمپایل کړ موږ تراله چې دومره سټوډنټ چې کوم دین دوی ډرګز ریګولر یوز کوي ټیک شو 2% په هغه کې بیا دومره پرسنټ سټوډنټ چې کوم دی نو هغه دا غړي چې په ورځ کې یو 2 سیګریټ اوس کړي نو دا دونه څه مسله نه ده ټیک شو دا 2% چې کوم سټوډنټس نه غوي چې نه ډرګز چې کوم دنه کو هغه لګ دی کو ډیر دی خدا صحت لپاره هارمفul دی د هغه په بیس باندې موږ انالیسس کو زموږ فایندینګز رااله ټیک شو او موږ په هغه په بیس باندې ریکمنډیشن وکړو ګورنمنت ته NF ته انټي نارکوټیک فورس ته موږ د سېنات په کمیټه کې هغه فایندینګز پیش کړل او موږ د ریپورت په شکل باندې UNDP سره شیر کړل هایر ایجوکیشن کمیشن سره شیر کړل نو یو سوشیولوژیکل سټډي موږ کړل او موږ وی چې کو دا میجر تاسو واخلئ دا ګامونه واخلئ نو د په یونیورسيټیز کې په ایجوکیشن انسټیټیوشن کې چې ډرګ ابیوز د کوم ډرګز نشي چې کوم استعماليږي د دې تعداد کې تاسو یو سیګنیفیکانت اماونت چې کوم د کیمرا واستې شي
دا زموږ کار دی. سوشالوجي څه کوي؟ موږ به زو ګراوند ته الته به سټډي کوو، الته به د چا چې څه مسله وي هغې سره به ټایم تېرو او د هغې نه به د هغې رای اخلو، د هغوی نالج به ګورو په هغه سیز باندې، د هغوی انډرسټینډینګ به ګورو، د هغې په بیسس باندې موږ خپل انالیسس کوو سوشولوجیکل، او چې کوم واکمن خلک دي یا چې کوم اتھارټیز دي هغوی ته به د هغې سلوشنز ریکمنډ کوو، پیش کوو به د هغې هغه سپیسیفیک کانټیکسټ مطابق. بالکل لکه سوشیالوجي یوازې دا نه چې تاسو ته د یو مسله را پیښه را تاسو د هغې وجه وښئ، بلکې تاسو د هغې مسلې حل لاره هم ښئ چې دا مسله به حل کېږي څنګه. دا لویه خبره ده، ځکه چې مسله چې دی د ټول لویه خبره دا هم ده چې یو مسله تا ته چې تا ته د هغې د وجې نوم بیا پته ولګي، خو بیا چې ورسره د هغې حل هم وښودلی شو دا لا ښه خبره ده. نو دا مطلب دی نه موږ ته دا پته لګي چې سوشیالوجي چې ده دا څومره ضروري څیز دی، یا زموږ د معاشرې په پرمختګ کې زموږ د معاشرې په عروج کې چې دی څومره لوی رول لوبولی شي، څومره لوی کردار لري. نو هسې ستاسو څه خیال دی چې زموږ په دې معاشره کې چې دی د سوشیالوجي ضرورت او اهمیت متعلق ستاسو څه رایې لرئ؟ سوشالوجي کو زه خپل لکه په یو پرسن انډیویجوال پرسپیکټیو څخه خبرو کوم، نو اول زما خپل ځان کې زه خپل پرسنالټي کې ډېر زیات چینج وینم چې د سوشالوجي سبجیکټ راتلل دا ویل د زما دنیا ته کتو، خلکو سره د تعلقاتو او معاشرې ته چې کوم د کتو نظر دی کې ډېر زیات تبدیلي راوسته او لکه ټو بی ویری آنست زه خپل ځاني ما کتل ما کې زه ډېر یو انټالرنس راکې چې چا به څه خبر وکړله ما به د هغې سایډ ته یو ایموشنل غوندې ریسپانس و. ټیک شو، هغه څیزونه به ما هغه کریټیکل تھینکینګ ایبیلیټي اډونه ما ته چې په سرفیس باندې څه ښکارېدل، کو ما ته په ټي وي سکرین باندې څه ښکارېدل، ما ویل چې یار دا خو بالکل رښتیا دي. هغه پروپیګنډاز انډرسټینډ کول، شیزونه چې کوم دی کوم ډیسپشن خلک کوي هغه انډرسټینډ کول، او شیزونو ته د کم کس چې څه کوي د هغه په نظرم کتل، د هغه ایکټر په نظرم کتل، دا ایبیلیټي ډیولپ شو زما. کو بیا زه په اوورال خبر وکړم چې لکه ولې ضروري د معاشرې دپاره، نو زموږ چې کوم په معاشره کې کوم غټ غټ پرابلمز دي د دې خل چې کوم دی یا دا مین سټریم ته راوستل دا د سوشالوجي په نظر سره ډېر په ښه طریقې سره کېدای شي. لکه موږ څنګه د ډرګس خبره وکړه ما مثال په تور، دغه رنګې ما لکه مثال په تور کو زه خبره وکړم د فیمیل ایجوکیشن باره کې موږ خبره کوو، نو کو زه سوشولوجیکل لینس ورته ګورم سوشولوجیکل پرسپیکټیو سره، نو فیمیل ایجوکیشن دا نه چې یو جنې چې کوم دی یو زنانه تعلیم وکړو بس هغه تعلیم یافته شول هغې ته په دې باندې څه نوکري وکړو، نه، هغه د هغې تعلیم چې کوم دی یو پوره جنریشن انفلوئنس کوي د هغې په کور کې. لکه څنګه ما تاسو سره د دې ریکارډینګ نه مخکې خبره کوله چې نمبر اف چلډرن پر وومن چې کوم دی نو دنیا کې ویری کوي. یو زنانه چې څومره ماشومان به وي لکه ښځه خاوند وي څومره ماشومان وي، که مونږ په دا کې خبرو کوو په یورپ کې یا په امریکا کې هلته چې کوم دی نو یو یا دوه ماشومان وي، په چاینا کې یو ون چایلډ پالیسي ده، داسې په نورو ملکونو کې ویریشن دي چې کوم غریب ملکونه کې هلته 15 شپږ دي. ولې دي؟ د زنانه تعلیم سره د نمبر اف چلډرن چې کوم دی هغه کمیږي. دا لکه کو مونږ په اسلامیک پرسپیکټیو څخه خبرو کوو نو د پلانینګ خبره ده، لکه ټیک شو هغه بچی پیدا کول دی هغه یو پلان طریقې سره کول کنه، د هغې تعلیم تربیت هم ډېر ضروري چیز دی، صرف دا نه چې لکه مطلب هغه سیوا کول. نو هلته هم ایجوکیشن کردار چې کوم دی مونږ سوشولوجیکل پرسپیکټیو څخه خبرو کوو هغه مونږ ګورو. دغه رنګې د ژوند په هر یو دا کې چونکې زمونږ فوکس په ټول هر یو سوشل انسټیټیوشن باندې دی، زمونږ اول کار یو پرابلم آیډنټیفای کول، یو مسله آیډنټیفای کول چې آیا دلته مسله ایگزیسټ کوي. د ښځو تعلیم چې کوم دی نو دا یو رول پلی کوي د هغې په ډیسیژن میکینګ کې د ژوند په ایکسپیرینسز کې. دغه رنګې چې کوم دی د هغې ایگزیسټینګ چې کوم موجوده حالت دی دغه مسلې هغه بیانول او دغه څنګه ټیکېدی شي. دا ټول شیزونه چې کوم دی نو دا د سوشالوجي په ډومین کې راځي او زموږ فوکس په دې شیزونو باندې وي. تاسو پر خپل خبرو کې ووایي چې د سوشالوجي د راتګ نه مخکې ستاسو رویه داسې وه چې تاسو به په خبره باندې جذبات نه کېدئ، تشدد عدم تشدد غیر موجودګي وه. نو دا مسله خو زما په خیال چې ډېرو خلکو ته تاسو خو ښه وته هغې نه خلاص شوئ، تاسو مخ په وړاندې لاړئ او د هغې حل تاسو راوویسته. خو څنګه چې سوشیالوجي هغه خبره تاسو وکړه چې اول به موږ د دې مسبب چې دی که نه د دې سبب مسبب به معلومو، د علت او معلول خبره ده، نو بیا به د هغې حل معلومو. نو تاسو تاسو زموږ د اورېدونکو سره دا خبره هم شریکه کوي چونکې دا مسله زه خو دا اجتماعي مسله ګڼم، ځکه چې زموږ زیات خلک داسې دي چې هغه په نه خبره غوسه کېدل، تشدد کول. هسې دا وجه څه د انسان چې دی دا رویه ولې ساتي، د دې په شا باندې څه وجوهات دي؟ بس غټ امپورټنٹ چیز چې کوم ما خپل لایف کې کتلی دی هغه د بل
نظریه د بل خبره چې کوم دی اول نه اوریدل او بیا هغه چې کوم دی غلطه ګڼل او خپل چې کوم زوی ما او ماته لګي چې زما سره خبره ده زما سره انډرستانډینګ دا ټیک دی او دا نور چې کوم څوک کوم خبره کوي دا غلط دی د دغه ځینه چې کوم دی نو دغه انټالرنس او دغه شیزونو آغاز کیږي او هغه چې کوم دی نو بیا کومنګ په خپل یو کلیکټیو یو معاشرتي بیسس باندې وګورو نو زمونږ د زیاتو مسلو وجه هم چې کوم دا هغه انټالرنس دی هغه عدم برداشت دی د بل رائے د بل چې کوم دی پوینټ اف ویو چې کوم دی هغه نه اوریدل او هغه اوریدل بیا غلط ګڼل صرف خپل ټیک ګڼل ټیک شو او هغه چې کوم خبره په سب بیسس باندې کوي نو د هغه پوزیشن چې کوم دی هغه پوزیشنالټي چې کوم دی هغه نه انډرستانډ کول هغه انډرستانډینګ زما د صرف او صرف د سوشالوجي ډیولپ کو لکه زما سيزونه ته ډېر ایموشنل ریسپانس وو ایون چې کله زما دلته نه ام اس سی ډیګري کېدل نو ما د ټیچر سره یو ډایری غونته یو چې په دې ما له سجیشن راکړي چې زه خپل لکه فیوچر د پاره نو ماته میجورټي لیکلی و چې لکه ستر نور ټکی خو خپل جذبات باندې کنټرول وکا او زه لکه دا غنم چې یونیورسيټي کې ماته یو ملټي کلچرل انوایرنمنت حالت ما سره په کلاس کې سندې مو بلوچي مو پنجابي مو ګلګت مو کشمیري مو هر یو د زی خلک ما هغه سره انټریکشن را لې ما د هغه دغه کتل رهن سهن طریقې وکتلې د هغه دنیا ته کتلو طریقې وکتلې ما وی چې زه خو ډېر په یو خول کې بند او زما سوچ خو ډېر لیمیټډ سيزونه چې ما ته څنګه خو دل شي او څنګه ما اوریدلی و غرنګ نه دي دا سه لکه زموږ د ډېر خلکو باره کې مونږ هغه سره انټریکشن نه راغله ناسته پاس نه راغله زموږ رائے جوړوي خو چې کله مونږ په ریل کې دا غو سره انټریکشن راشي مونږ ته پته ولګي چې زونه داسې نه دي هغه بدلم کی نو هغه حل کې دی چې مونږ کله دا برداشت وي د زمونږ د نظریې نه کوڅو اختلاف ساتي کو زمونږ سره څوک سیاسي اختلاف هم ساتي نظریاتي یا د بل شي سره په هغه باندې د جذباتي ریسپانس په ځای کومګه د هغه موګروجي کې د شي د انډرستانډینګ دغه سي پوری وي کې د شي د سوشلایزیشن په دغه انوایرنمنت کې داسې انوایرنمنت شي چې هغه داسې ریسپانس ماته کوي نو زما خیال چې په معاشره کې ډیر زیات امن او چې کوم دی نو سټیبিলিټي او پیس راتلی شي او په دې کې سوشالوجي ډېر مین رول او سوشالوجي چې صحیح او غلط معیار څه خي لکه کوم څه سوشالوجي چې دا صحیح دی دا کوم څه سوشالوجي وایي چې صحیح او غلط چې کوم دی نو د دې څه داسې یونیورسل پیرامیټرز نشته دي مونږ وایو چې کو دی یو د خلکو مجموعه راجمه شوغي وي چې دا د شیزونه چې کوم دی نو دا به ټکی او دا د شیزونه به غلطي مونږ وایو بس خلک ورته چونکه پیرامیټرز داسې جوړ دي نو هغه خلک په دې شیز کې په دې شیز باندې خوشاله دي کو زه وایم چې یو چاینیز چې کوم دی نو هغه په ډکی باندې لګیا خوراک کوي نو د هغه کو زه ورته یم چې دا به وقوف دی او دا نه ده پکار نو موږ سوشالوجي کوي چې دا هغه انډرستانډینګ په شیزونو باندې دغه دی او کنه بل را پاسي او ماته وایي چې لکه استاد شلوار کمیس ته یا ټوپه یا په خپل کو سپلای چې کوم دینو په هغه په بیسس باندې جج کوي نو موږ دا غلطه ده شیزونو ته خلک چې څنګه لکه په کوم باندې د مجموعه اتفاق شي او هغه پریکټیس کوي نو هغه ته په هغه نظر سره کتل راشه سه موږ دا وایو چې سيزون تر زمان او مکان په نظر هم کتل دغه چې په کوم زمانه کې او په قبضه کې تاسو لکه به صاحب تر یو سیس دی هغه چلته په چین کې کیږي نو هغه د پر هغه سیس صحیح دی او دلته چې موږ هغه ته ګورو کوم ورته غلط ګورو یا موږ چې دلته کبيسو پرتګي استعمالو زموږ د پر دا یو سیس دی زموږ ثقافت زموږ د پر ټیک دی اوس که هغه دې ته غلط وای نو هغه ورته په خپل چشمو کې ګوري ځکه ته غلط وای نو له حاله دا هغه غلطه کوي نو په کار چې هغه زموږ د کمیس پرتګي زموږ په نظر وګوري دا څه لکه جی او لکه ځینې خلک به لکه زمونږ چې اوریدونکو دا سوچ کوي چې لکه د چا یو سیسته غلط کتل او دا څه اثر کوي زمونږ د یو انسان چې سکار کوي کنه د هغه ابتدا د انسان د ذهن د سوچ نه کیږي چې ته یو سیسته اول غلط قتل سٹارټ کی تا مې بي لکه هغه مانه بچین کې ډېر لري ناشته یا په بل ملک کې خو هغه کېدې شي دا سچويشن راشي چې زاغه پریکټیس کې مراوله ما لکه مونږ وایو سټیریوټایپس وی کنه سټیریوټایپس وی او بیا اول پریجوډیسز وی تعصب د چا باره کې دا غي باره کې بیا سټیریوټایپس وی چې هغه یو اوور جنرالایزډ وی د چا باره کې هغه نیگیټیو کې د شي پوزټیو کې د شي او دا هغه نه بعد چې کوم دی بیا بیهیویر شي هغه زموږ د بیهیویر ایسه جوړ شي چې هغه مونږ پای باندې پریکټیس شروع کو ایکشن شروع کو د هغه خپل سټیریوټایپس او د پریجوډیسز په بیسس باندې خلک ډیسکریمینیټلی یا چې کوم د ان ایکوالي ټریټمنټ خلکو شروع کو د دغه رویه مطابق څنګه چې تاسو په چې دا رویه چې زموږ په ټولنه کې احرار صاحب ډیره عامه ده د تشدد دا یا یو سیس چې په خپل نظر کتل کنه چې د بل رائے نه اوریدل نو دغه رویه د پاره چې د رقې د بدلیدو د پاره تاسو څه تجاویز وړاندې کوئ بالکل جی
راشد صاحب په ډېر زیات په تفصیل سره او ډېر په ښه انداز کې چې کوم دی په دې باندې خبرې وکړې چې دا تشدد چې کوم دی د خلکو په رویو کې دی او دوی په خپله باندې هم دا وویل چې کوم دی زما په خپله د سوشیولوژي د مطالعه کولو نه مخکې چې کوم دی زه په خپله باندې ډېر زیات مطلب په رویو کې زما تشدد زما ډېر زیات ایموشنل چې کوم دی ریسپانس و نو څه دغه شانته کې چې کوم دی زما هم ایکسپیرینسز دي او د دې نه مخکې به چې کوم دی ما بخپله دا ګڼلی چې کوم دی زما چې کومه رایه ده دا ختمي ده او چې کوم دی دې نه بله ښه رایه چې کوم دی د چا نشي کېدی به هر حال چې کوم دی کله مونږ د سوشولوجیکل لټریچر چې کوم دی مطالعه کوو نو په دې کې مونږ ولوستل چې کوم دی باقاعده استادان دي او هغوی سره چې کوم دی خپل شاګردان چې کوم دی هغه اختلاف کوي او خبره چې کوم دی په مخ کې باندې روانه ده نو اوس چې راځو پاکستان ته بالخصوص چې کوم دی خبره دې حوالې سره ستاسو سوال دی چې په عوامو کې چې کومه د تشدد دا رویه ده دا به څنګه چې کوم دی هغه مونږ اډرس کوو یا به چې کوم دی څنګه چې کوم دی صحیح کوو نو د دې تعلق خو چې کوم دی د نصاب سره دی باید چې کوم دی په نصاب کې داسې مضامین چې کوم دی شامل شي چې په هغې کې په دې سیز باندې سټرس شوي چې تشدد چې کوم دی نه دی پکار یا بلا چې کوم دی او حدیث شریف تی پای کې چې کوم دی اختلاف امتی رحمتون کنه چې زما د امت چې کوم دی اختلاف هغه رحمت تی یو قسم دغه شان چې سونه منګه دغه ګورو کنه سوشولوجیکل لټریچر کې هغه ideas are generated by constant dynamic process called dialectics دا چې کوم dialectics concept دی دغه د هیګل هغه وایي چې کوم دی د ideas generate کیږي نو دا تشدد چې کوم دی دا خطرناک چیز دی در اصل او دا اختلاف چې کوم دی دا ګټورتوب چې کوم دی سیوا کوي علمي ګټورتوب نو زه هم چې کوم دی په نصاب کې یا په ټي وي پروګرامز کې یا چې کوم دی د ملا د ممبر نه هم چې کوم دی دا ډېر په ښه انداز باندې چې کوم دی هغه اډرس کیدی شي چې اختلاف رایې ساتل دا د انسان چې کوم دی هغه بنیادی حق دی خو دا تشدد سره یا تشدد ته چې کوم دی رسول دا د انساني مطلب د انساني رویه نه ده مطلب چې اختلاف چې دی دا یو ښه رویه ده اختلاف ساتل خو دغه په خپله ته چې اوسې سره اختلاف کوي او بیا په خپله خبره باندې دومره مضبوطېدل چې ته به تشدد تر حده پورې ځي نو دا بیا ډېره خرابه رویه بالکل لکه زه خپله ځان ته وګورم که نه 2013 کې چې زما کوم سوچ و نو زه ځان پسې اوس کله کله چې هغه ځان ته ریکال کړم نو هغه پسې زه خاندم چې آیا ما په دې خبره باندې یقین ساتلو نو زه په نننۍ ورځ باندې اورېدونکي به مونږ اوري مطلب هغوی د سوچو کې چې مخکې هغوی یو سوچ لرلو کیدی شي چې کوم دی اوس په هغه زوړ سوچ پسې خاند یا یو قسم چې کوم دی آیا زما دا سوچم یا زما داسې قسمه ټینډنسیز نو انسان چې کوم دی هغه سټیټک نه دی مطلب وخت سره چې کوم دی هغه رای بدلیږي نو ارتقایي عمل نه تیریږي نو زه هغه زوړ سوچ پسې خاندم نو زه اوس هیڅ کله په دې موجوده خپل سوچ باندې چا سره نه خلم مطلب زه ورته وایم چې که زه هغه وخت کې غلط وم نو زه نن هم غلط کېدی شم مطلب خپله رای بیانوه چې زما دا خیال د بل رای به اوره بالکل د بل رای چې کوم دی اوره او اختلاف رای ساتل چې کوم دی ډېره ښه خبره ده مطلب اختلاف پکار دی خو په دغه اختلاف کې بیا تشدد چې کوم دی حاجي او بیا د تشدد دغه چې دی که نه چې دا مونږ څنګه لکه اوس یو سړی به سره اختلاف کوي نو دغه ځای کې به زه دا څنګه معلوم شي دا ما سره صرف اختلاف کوي که نه په دې کې تشدد هم شته تشدد یوازې چې کوم دی مونږ سوک سپیړ یا دغه ته چې کوم دی نه وایو تشدد چې کوم دی مونږ دې ته هم وایو چې تا سره ناست و تا ته وایي چې کوم دی جاهله یا په الفاظ تیز کی یا چې کوم دی ایون کنځلو پورې راشي نو دا سیزونه چې کوم دی مونږ چې کوم دی دې ته تشدد وایو په کار دا ده چې دا ونه شي مطلب او دغه مونږ وایو چې د آداب گفتگو یا آداب نشست و برخاست کې دننه چې کوم دی تا سره اختلاف وشي او ستا دا رایه ده بالکل دغه چې کوم دی ته دغه ځای پورې ټیکي زما خپله دا رایه ده خو تاسو ستا اپیلینګ یې مطلب دا قبوله کړي او کني نو مطلب چې کوم دی بالکل لکه ته په خپله رایه کې بالکل آزاد دی بالکل هر سړی په خپله رایه کې بالکل آزاد دی او دا د مطلب انسانیت خاصه او حسن هم دا دی که نه چې کوم دی به اختلاف ساتي او اختلاف به وي ضرور نه ده چې کوم دی ټول عالم یا ټول عالم انسان هغه په یو نقطه باندې راجمع شي چېرې داسې ونو دا خو بیا ډېره زیات اسانه وه په دې وجه باندې خو سوشولوژي کې 2 میجر سکول اف تاټس دي بالخصوص یو سبجیکټیو ایکسپلینیشن ورکوي د ویریس فینومیناز یو چې کوم دی اوبجیکټیو هغه کوم چې پازیټیویسټ ورته مونږ وایو یو ته چې کوم دی انټرپریټیویسټ وایو پازیټیویسټ هم دا وایي چې کوم دی جنرل کوم ساینټیفیک لاز دي هغه
په سوسایټي باندې موږ اپلای کولی شو. دا خوا ته چې کوم دی بیا انټرپریټ دی هغه وایي چې نه سیزونه کنټیکسچوال ایکسپلینیشن غواړي. نو په دې وجه باندې موږ وایو چې انسانان په یو نقطه باندې هغه نه راجمع کیږي او اختلاف رائے ساتل چې کوم دی دا د ښکلا ده د معاشرې. بالکل راحت شاه صاحب ناسته تاسو خبره چې دا فلسفیانه رویه هم دی ته وایي چې ته یو سوال دی ته د هغې جواب ما ته وکړي بس زه یم ټیک ته ستا دا سوال دی خو ته به ما ته دا چې دا ټیک دی تاسو ومنئ بیا به زه تاسو ته خپل ستاسو هغه سوال جواب وکړم زه به تاسو ته چې دا ومنه دې ته فلسفیانه رویه. بیا درېمګړی بس که هغه به راځي زه به درېمګړي ته نه یم چې زه صحیح ما هغه به تا هم اوري ما به هم اوري او د هغې په رڼا کې د دواړو خبرو په رڼا کې هغه ته چې کوم ټیک ټاکسیز ښکاري هغه به فالو کوي هغه به مني. دغه فلسفیانه رویه ده. که چېرې دغه رویه تاسو وایي عام شي نو زمونږ د دې رویو نه به تشدد چې دی هغه به ترې ختم شي. بالکل بالکل همداسې ده. راحت شاه صاحب چې زموږ د پروګرام وخت هم سر ته په رسېدو کې دی خو زه په آخره کې تاسو نه یو څو سواله نور کول غواړم. کوشش کوم چې لږ سوالونه درنه وکړم ځکه چې تاسو به ستړي شوي او دا موضوع چې ډېره سنجیده موضوع ده او اورېدونکي به نه غواړي چې تاسو چې دی بس دا پروګرام ختم کړئ ځکه چې نننۍ کومه موضوع ده نو هغه ښکاره خبره ده چې زموږ معاشرې ته د دې موضوع چې دی څومره ضرورت دی او زموږ اورېدونکي چې دی هغوی ته به دا پته هم لګېدلي چې سوشیالوجي چې دی هغه زموږ د ژوند دپاره څومره یو ضروري او څومره اهم څیز دی او د دې نه بغیر چې دی زموږ ترقي چې ده هغه ناممکنه ده. زموږ خوشحالي زموږ امن زموږ ورورولي دا ټوله په سوشیالوجي کې پرته ده او سوشیالوجي موږ ته دغه څیزونه ښیي چې هره موږ ته کوم موجوده مسایل پراته دي ځمکني کوم مسایل دي موږ ته د دې وجوهات چې دي هغه څه دي نو که موږ د دغې ادراک کول غواړو نو موږ به سوشیالوجي ته رجوع کوو. بیا د هغې که حل راوباسو نو موږ به سوشیالوجي ته رجوع کوو. دغه رنګ د جنګ د کرکې او د نفرت دا ماحول چې دی دا په محبت په امن او ورورولۍ بدلولو دپاره هم ضروري ده چې موږ دغه سوشیالوجي ته رجوع کړو. نو د دې خبرو دا خبره ښکاره کیږي دا خبره څرګندېږي چې په ننني دور کې چې دی د سوشیالوجي اهمیت چې دی هغه ډېر زیات دی. خو په زه بیا هم د هغې خبرو نه پس تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې په سوشیالوجي باندې تاسو ایم فل اوس کوئ که نه چې سوشیالوجي کې پی ایچ ډي کوئ نو دا ډېره لویه خبره ده ځکه چې پی ایچ ډي چې دا وړه ډګري نه ده او تاسو د هغې حوالې سره ډېره سنجیده یې. ستاسو په مستقبل کې چې دی ستاسو څه ارادې دي چې تاسو مستقبل کې څه کول غواړئ؟ د دې سوال د جواب نه مخکې زه یو څیز ایډ کوم لکه مونږ خبره وکړله چې د سوشیالوجي په انساني رویو یا زمونږ په ذات په انسان باندې څه اثر دی معاشرې دپاره. زه مې بي داسې څوک اوري پیرنټس اوري یا داسې سټوډنټس اوري چې هغوی زمونږ دلته دا خبره ګڼلی کېږي چې بس زمونږ د ماشومانو دپاره چې دوی میټرک اف ایس یو کوي دوی لپاره یا میډیکل دی یا انجینرینګ دی. دا سوشل ساینسز سایډ چې کوم دی نو دا ډېر زیات اګنور دی زمونږ خاص کر په دې معاشره کې. بالکل ډېر زیات ضروري د خلکو لپاره انډرسټینډ کول چې صرف میډیکل او انجینرینګ نه دی او که دغه فیلډ ته موږ وګورو نو دغه ډېر زیات ګڼ شوي ده ګڼ راغلې ده په دې کې سچوریټ شوي دي هلته خلکو ته هم ځای نه میلاوېږي. ایون هغه میډیکل چې کوم دی نو بېګا زما چا سره خبره کېدله چې هغې کې ډېر زیات بېروزګاري ده او ډاکټران بېروزګاره ګرځي. انجینرینګ والا خو ډېر بد حال دی. نو یوازې دغه فیلډ نه دی سوشل ساینسز پای کې بیا خاص کر سوشالوجي چې کوم ده په جابس پراسپیکټس ته موږ وګورو یو خو لکه زموږ د ځان دپاره بس انساني معاشرې دپاره چې کوم دغه دی نو داسې ډېر زیات فیلډز دي چې هغه ورو ورو ډسکور کېږي نیو فیلډز را روان دي لکه کوم موږ وګورو دلته پیرول پروبیشن یو غټ ډپارټمنټ دی سوشل ویلفیر ډېر غټ ډپارټمنټ دی ایز ا هیلث کونسلر چې کوم دی سوشالوجسټ پوسټینګ کېږي ایز ا چایلډ پروټیکشن افیسر چې کوم دی پوسټ کېږي وومن ویلفیر افیسر چې کوم دی داسې ډېر زیات فیلډز دي چې په هغې کې سوشالوجسټ چې کوم دی نو هغه کوپ کېدی شي او د هغې یو پریکټیکل جاب سایټ چې کوم د ډېر زیات امپلیکیشنز دي بل چې کوم د مقابلې امتحان سی ایس ایس پی ایم ایس نو پای کې سوشالوجي کریمینالوجي جنډر سټډیز یا داسې نور فیلډ چې کوم دی موږ ودن سوشالوجي سټډي کوو نو پکار د چې خلک چې کوم دی دې سایټ ته اوس فوکس وکړي او دا چونکې د ډیولپ کنټریز سبجیکټ دی او زمونږ ملک چې کوم دی نو یو ارتقایي عمل سره روان دی یو ډیولپینګ کنټری د ډیولپ سټیج روان دی نو په فیوچر کې به د دې سکوپ نور هم سوا کېږي د فیوچر پلانز باره کې نو زما خپل اکیډیمیا سایټ ته انټرسټ ډېر زیات او ریسنټلی زما پاسبیلیټي ده چې یو سکالرشپ جرمني ته هغې بس تقریبا ان شاء الله فاینل کېدو والا دی نو زما پی ایچ ډي مې بي زه دلته نه بیا کویټ کړم او زه هلته نه خپله پی ایچ ډي وکړم او ان شاء الله بیا خپل
ملک وطن ته برازو ان شاء الله دلته به سرب کو د ریسرچ اکټیویټیز په بیس باندې دلته په اکیډیمیا کې د کو مقرره ملاو شولا نو ان شاء الله ایز ا ټیچر لیکچرر یا ریسرچ اکټیویټیز دا به پیرل ان شاء الله جاری ساتي. مطلب تاسو ټیچینګ طرف ته ډیره زیاته توجه چې تاسو سز د کړی چې تاسو نور خلکو ته دغه رویو متعلق چې تاسو سو اوریدلی سلو ستړي دي سم په مشاهده کې راغلي تجربه کې راغلي چې هغه نور خلکو سره شریک کړي ډېر ښه عمل دی او ان شاء الله تاسو د موږ هم کوشش کوو چې دغه پښتونخوا ریډیو چې د پښتونخوا ریډیو د طرفه تاسو دغه خبرې چې دی تاسو دغه پوهه چې دی هغه خپل اوریدونکو سره شریک کوو هغوی ترې خوندونه واخلي. عطاالله شاه صاحب تاسو خپل اوریدونکو ته چې دی هغه څه ویل غواړئ لکه داسې خبر تاسو اوریدونکو سره شریکول غواړئ بالکل تاسو سره اوریدونکو ته خو به زه مطلب ساده الفاظو کې زه اکثر چې کوم دی دا پیغام ورکوم چې فکر ورکولو کې چې کوم دی عام شي او فکر خستلو کې چې کوم دی هغه خاص شي. دا قزما پیغام یې ارشاته ډیره زیاته مننه. خوږو اوریدونکو زموږ سره په نننی پروګرام کې محترم راحت شاه صاحب چې دی هغه مېلمه ورسره ښاغلی سید عطاالله شاه احرار صاحب موجود چې دغه دواړه ښاغلي چې دی د عمرانیاتو یا د سوشیالوجي زده کوونکي دي او تاسو وکتل چې هغوی دغې حوالې سره څومره سنجیده دي او څومره پوهه لري. امید دی چې دغې نشست نه یا زموږ دغه پروګرام نه به تاسو ډېر څه زده کړي وي او موږ به کوشش کوو چې بیا دپاره هم دغه ښاغلي چې دی ستاسو دپاره دلته راولو او د هغوی سره دغه شان د معاشرې حوالې سره ټولنې حوالې سره خبرې وکړو. د روان پروګرام پورې خپل کوربه احساد الله زریان له ورکه اجازت د الله په امان.